بیا کوټې ته راغی نو سخت پریشان ده ما ولې وظیفه کوم وظیفه جوړه شي یو څوک ما وژلی هغه اردشتي راته مخ ته ودرېږي چې زه دې ولې وژلی ما ته وایي امیر حکم وکړه چې پلانکی جاسوس ته مړ یې ما مړ کړ اوس وایي چې زه کله وظیفه کې مې لږ انوارات شروع شي کیفیت پیدا شي چې دا څنګه دغه کیفیت شروع شي هغه مخ ته راته ودرېږي چې نه زه دې په کوم جرم مړ جاسوس دلته اوس لږ خبره په غور واورو د مسلمانانو جاسوسي چې کفارو ته څوک کوي دا څو قسمه خلک دي یو جاسوس حربي ده جاسوس حربي ده معنی د یو طرف نه کفار حمله کوي په مسلمانانو د هغه طرف نه یو څوک راولېږي چې ته یې وارې مخکې د مسلمانانو حال معلوم که یا یې اسلحې معلومې که یا یې عدد معلوم که یا یې هغه ځای د مرکز معلوم که دغه محارب چې عهد معهد نه ده ورسره شوی راغی پټ د جاسوسي دپاره مجاهدینو ویني قتل اتفاقي ده چې جایز ده دا وژلی شي دوم دلته د مسلمانانو په ملک کې اهل ذمه پراته دي یهود دي یا نصارا دي چې دا موږ تاسې دلته اوس عیسایان ورته ویایو یا هندوان او سیکان پراته دي موحدین دي د یو طرف نه کفار په مسلمانانو حمله کوي دغه معاهد کافر چې یهودی یا نصرانی یا د بلې عقیدې والا ده هندو سیک ده دا د مسلمانانو جاسوسي کوي هغو ته او دی په جاسوسي باندې ګیر شو د دغه مرګ جایز ده که نه په دغه کې اختلاف ده بعضې ائمه وی چې دا جاسوسي کول خپله عهد ماتول دي دغه معاهده کړې وه د مسلمانانو سره اوس چې جاسوسي وکړه دا خپله جاسوسي کوله د عمل خپله عهد ماتول دي چې عهد یې مات کړو نو قتل یې روا دی دومه ډله علما بیا داسې وایي که اول په دوی باندې دا شرط شوي وو چې موږ په ملک کې تاسو ته اجازه درکوو جزیه به پرې کوئ نور به دلته اوسېږئ خو په دې شرط چې جاسوسي به نه کوي بیا که دوی جاسوسي وکړه نو د هغه شرط خلاف چې راغی عهد لار ختم شو که په شرط کړي نه وو په دغه جاسوسي باندې عهد نه ختمیږي لکه وروسته د مسلمان مسله چې را روانه ده چې مسلمان په جاسوسي کافر کیږي نه نو معاهد په جاسوسي د عهد نه نوځي چې اول نه یې په شرط شوی او که په شرط شوی وو بیا خو هغه د عهد جز ده دا دومه ډله او درېیمه ډله دا وایي چې نه چې جمهور علما دي معاهد صرف د جاسوسي په وجه باندې د معاهدینه نه وځي نو چې نه وځي مرګ یې نه دروه تعجیل خبرې به وروسته بیا کوو دوم قسم دا یهودی او نصرانی یعنی اهل ذمه جاسوس دریم قسم جاسوس مسلمان جاسوس ده مسلمان ده د کفارو دپاره جاسوسي کوي عقیده یې نه ده خرابه عمل خراب شو اوس دا جاسوسي کول کبیره ګناه ده چې د مسلمان جاسوسي کوي مخکې موږ که تاسې مسلم کې په یاد وي د کبایرو خبره مو چې کوله اوس دا جاسوسي د مسلمان جاسوسي کول کفارو ته کبیره ګناه ده په کبیره ګناه باندې سړی کافر کیږي نه نو لحاظه د دغه جاسوس مرګ د ارتداد د وجې نه نه ده روا چې دی کافر شو چې کافر ته جاسوسي وکړه نو مرګ یې روا شي نو څه به کوي وایي تعذیر به ورکوي تعذیر کې بیا مصلحت ده په کوم چې شي کې مصلحت چې حاکم دی وخت ویني په هغه شکل تعذیر خو د مصلحت دپاره وي نو لحاظه که په بندیخانه باندې تعذیر مصلحت کې لیدی کېدو نو حبس طویل دی ورکړي بندي دی کې یو کال شپږ میاشتې درې میاشتې د حالاتو موافق بندي دی کې که په ویلو باندې تعذیر ورکول کېدو هغه د تعذیر په انداز باندې د ویل ورکړي خو کله کله دا تعذیري امور نه وي چې موږ وایو چې قتل سیاستن ده دا په دغه تعذیري امورو کې راځي خو کله به داسې وي چې یو جاسوس یو وارې نه ده دوه وارې نه ده درې وارې نه ده بار بار نیول کېږي په کمو ویلو یا په کمه بندیخانه باندې ده ته عبرت نه حاصلېږي او هلته د مسلمانانو لوی اهدافو ته تاوان ورسوي نو که بیا حاکم د وخت په قتل کې مصلحت لیدو نو دا تعذیرا قتل کویم شي نو یهودو نصارا اهل ذمه هم د دغې قبیلې نه دي چې هغو ته هم چې معاهد هغه یې وکړ جاسوسي وکړه تعذیر ده په تعذیر کې به مصلحت ته ګوري خو ګوري دا د ما او تا کار نه ده د هر چا کار نه ده دا به امیر او قاضي په هغه کې ګوري مصلحت به پکې ویني چې په کوم چیز کې مصلحت وي
او د تعذیري امورو کې د خلکو ډیر فرق وي. دغه ځای کې ډیره مهمه خبر ده چې موږ تعذیر وګورو. د یو قوم مشر ده، یو نامناسب عمل یې وکړو، داسې عمل یې وکړو چې حد شرعي خو نشته پکې، خو د تعذیر لایق ده. د نیمې ګنټې دپاره چې په بندیخانه کې نه باسي، دا نفس نوم په ده باندې لکه مرګ دومره زور ورکوي. مشر د حیثیت سړی ده، د یغه دپاره 1 ګنټه او د بل دپاره 1 میاشت بندیخانه فرق لري. صرف چې یوه چپلاخه یې ووایه د هغه دپاره لکه مرګ داسې ده. امام شریح چې قاضي و، وایي یو سړي یو جرم کړی، ورته راوست چې دغه سړي پلانکی جرم کړی، نو وایي ویل چې 10 دورې یې ووایه. تعذیر و، 10 دورې یې ووایه. لږ ساعت بعد بل څوک راوست، هغه هم دغه جرم کړی و. ورته چې دغه دا جرم کړی، هغه ته یې وایي صرف دومره تا به ولې داسې کړه، نور هېڅ نه ورته ویلې، لاړ. نو بل عالم ناست ده، د ده دواړه فیصلې یې واورېدې، دستي اعتراض وکړه چې جرم یو او په فرق کې دومره فرق دی وکړه. یو دې وویل چې 10 دورې ووایه، او بل ته دې صرف دومره وویلې چې تا به ولې داسې کړه. ده ورته په جواب کې ویلې، وایي دا څه بعیده خبر نه ده چې دا ما چاته ویلې چې تا به ولې داسې کړه، چې هغه دې د خبرې نه مړ شي، او هغه څوک چې 10 دورې مې ووایي چې سبا ته بیا په دغه ګناه لګیا وي. وایي دا یو د غټ حیثیت سړی و، د خدای یو دوست و، چې هغه ته یې ویل چې تا به ولې داسې کړه. چې کور ته لاړ، دغه سوچ ورسره پیدا شو چې ښه الله تعالی که درته وایي چې تا به ولې داسې کړه، بیا به څه جواب کوې؟ عالم، متدین، متقی، د خدای خوف په غالب، بس دغه سوچ چې ربي کریم ته به زه څه جواب کوم؟ خوراک یې پرېښی، چکاک یې پرېښی، د دغه یوې خبرې نه مړ شو. او هغه بل چې 10 دورې ویلې، مو بله ورځ بیا په هغه ګناه باندې نیولی، بیا یې راوست چې ده دا ګناه کړې ده. وایي په تعذیر کې د ټولو خلکو برابره خبر نه ده. چاته د خلکو د وړاندې صرف یو سخته خبر وکړه، د ده دپاره لکه مرګ داسې وي. او څوک بیا وایه په ویلو کې عادتي فرق هم نه ورکوي، عزت و شرم و حیا د دغه احساس نه یې ورسره، چې خو پرون یې مو ویلمه، بله ورځ یې مو ویلمه، یا یې بندي کړمه، یا خلک در پورې خاندي، دغه شیانو نه. نو په عبرتو کې تعذیرو کې فرق ده. نو لحاظه کوم جاسوس چې مسلمان جاسوس وي، کافر نه وي یا ذمي وي، چې په جاسوسي باندې ګیر شو، نو د دغه دپاره مطلقاً فتوا د قتل نشته، چې دا جاسوس ته وولی، جاسوس ته وولی. دا د ولی ځای نه لږ چې تحقیق ته باید وګورو د کتاب په اصلاح. ملګري خو جذبات وي، اکثره ملګري او اکثره صاحبان د موقع نه استفاده کوي، چې په علاقه کې د کوم چا وي، هغه چا خندل وایي په یو سیاسي پاکستان کې نه یې وټو په وخت کې بیان یې کوه، وایي چا ورته ویلې ته په کوم مذهب یې؟ وایي ده ورته ویلې په کوم کلي کې؟ ورته ویلې څنګه مذهب خو به د سړي معلوم و، نو څنګه کلي کې؟ وایي د سیاسي مذهب نه ده معلوم، ګټې ته ګوري، چې شیعو ته ورغی د شیعو نه وټه اخلي ورسره شیعه کېږي، چې سنیانو ته ورغی د هغو نه ګټه اخلي ورسره هغه کېږي. بعضې ملایان داسې اوړي را اوړي د وخت په تقاضا بس خبرې، او چې دا یې درته ویلې چې وله، وایي دا ډېر ښه مجاهد ملا ده. او که درته ویلې چې وله نه، احتیاط وکړه، دا روا دا ناروا، وایي دا د جهاد خلاف ده. تاسو به فکر کړی به هر تقدیر، نو تلیوار به په هغه کې نه کوي. یو ملګری ده اوس هم ښه کار کوي، ما سره په دوره کې و 2 ورونه و، بیا یو شهید شو، یو اوس هم ژوندی ده، ښه غټ کار کوي. دا سبقونه هم چې وویلې دا جاسوس مسلې ذکر شوې، او ډېر ښه صوفي و. بیا کوټې ته راغی، نو سخت پریشان ده. مالې ولې؟ وایي چې وظیفه کوم، وظیفه جوړه شي، یو څوک ما وژلی، هغه اردشتي راته مخ ته ودرېږي چې زه دې ولې وژلم. ما ته وایي امیر حکم وکړ چې پلانکی جاسوس ته مړې کړه.
ما ځکه نور تحقیق ونه کو خو ده راته امر وکړو ما مړ کړ. اوس وایي چې زه کله وظیفه کې مې لږ انوارات شروع شي کیفیت پیدا شي چې دا څنګه دغه کیفیت شروع شي هغه مخته راته ودرېږي چې نه زه دې په کوم جرم مړ کړم. تحقیق پکار ده. وژل 100 نفره کاپیران که د سړي نه خلاص شي بندیان وي په لاس بندي شوي و تر خلاص یې مړی نه کړي دا دومره جرم نه ده لکه یو مسلمان چې په ناحقه باندې قتل شي. قتل خو ډېره کمه خبره نه ده چې د مسلمان په قتل کې دومره څه شرکت کړی چې د اقتل کلمه یې مکمله نه وي ورته ویلې. په ناحقه قتل کې چې صرف نیمه کلمه ورته ویل چې په ورځ د قیامت به په دغه تندي لیکلي چې آیس من رحمت الله دا د خدای د رحمت نه ناامیده ده. نبی علیه الصلاة والسلام وی چې یو انسان چې ناحقه څوک قتل کړي الله تعالی په دغه دومره خفه کېږي چې ټوله دنیا ړنګه شي چې انسانان نه یې پکې دا ټوله دنیا په ړنګېدن الله تعالی دومره نه ناراضه کېږي لکه د یو انسان په ناحقه قتل باندې چې ناراضه کېږي. مرګ روا ده خو په ځای روا ده. دا کتابونه چیش دپاره جوړ دي دا بحثونه هر یو ګوښه ګوښه ولې کوي خو دغه دپاره کوي چې لمونځ کویم هر لمونځ قبول ده. داسې خو نه دی کو چې لمونځ په لمانځه ولاړ یوه پښه د جاینماز د باندې یې کې چا ټوکه کړه والله اعلم که رښتیا و چې لمونځ خلاص کړو چا پوښتنه تر وکړه چې دا یوه پښه دې ولې جاینماز نه باندې کې ویل هغه بېلمازه وه. نو په لمانځو کې په بېلمازه پښه نه یي. لمونځ چې کوې ټول به په شرایطو باندې برابر یې. جهاد چې کوې ټول به په شرایطو باندې برابر یې. جهاد ډېر لوی عبادت ده. مجاهد ته خدای ډېر لوی مقام ورکړی ده. موږ تاسو ویل چې هغه پښې چې په ګردمنې شوې په فی سبیل الله د جهنم اور په حرام ده. هغه سترګه چې بېخوبي یې تېره کړه په جهاد کې د جهنم اور په حرام ده. په یوه شپه باندې د هغه پیرې خدای پاک د 1000 شپو د نفلي اعمالو ثوابونه ورکوي خو چې جهاد وي. نو د جاسوسانو په وژلو کې به تلوار نه وي.